الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينه وبين الله حجاب. رواه البخاري. د تعلیم الاسلام ادارې منوالو د الله څخه امید دي چې تاسو به ټول شروغ جوړ په صحت او عافیت سره او د صحت جامې به پرتن باندې وي. زه عبدالرحمن ستاسو په خدمت کې د نړۍ نیکمرغه خاوند د دغه موضوع څلورمه برخه پیښ شوه. محترمینو، سړی اله د نړۍ نیکمرغه خاوند جوړېدلی شي چې د ظلم څخه لاس مانځي. ځکه نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې اتقي دعوة المظلوم، چې د مظلوم د شرع څخه ځان وساتئ، فانه ليس بينه وبين الله حجاب، چې د الله او دغه په مابین هیڅ حجاب. په دې حدیث کې د ظلم کولو څخه ممانعت راغلي دي او ظالم د مظلوم د شرع څخه بیرولې دي. نو خاوند ته پکار ده چې په خپل کور والا د ظلم څخه لاس ونیسي، د خپل خواهشات او د خپل خوښ د پر کولو لپاره د خپل ښځه کمزورې نه ګڼي، د هغه حق تلفي دې نه کوي چې د دې سزا دته په دنیا کې ملاو شي. عزتمنو، دا خپرونه مې ځکه شروع کړې دي چې داسې خبرې او داسې مسائل مخ ته راغلي دي چې زه د دغه سړي په هلاکت باندې وبېرېدم. برز دلته دفتر له څوک راغلی، تازه واده سوی، 2 کاله یا 3 کاله کېږي. ول زما مور ماته ویلي دي چې زه تا ته شیدې نه در بخښم چې کدا کور والا نه و یو کال کې زه د کور والا په طرف باندې نه یم راغلی. دا ظلم نه. تاسو خپل سوچ وکړئ چې پر دې زنانه د افرین سي چې دا در اوسه ناسته ده، نه پلار په خبر کړی دی، نه قریب په خبر کړی دی، نه بل څوک په خبر کړی دی، در اوسه دا ناسته د خپل خاوند په انتظار. ولی اجانی تا خو موټران څغلول، تو خو په کورو باندې وته نه وته، تو خو ځایونه ورکللې چې زد دغه زوی ته داسې شد روغړم چې هغه جوړې نه وي، دغه تا خوشا کړې دراوستلې د دې وغیرت ته سلام. دغه باوجود معافي نه چې و د چا د لور سره داسې کیږي، دغه مور به پر زړه ستې د خاوند د مور د محبت د وجسه چې د مور سره ناراض نشي. حالانکه د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمان دی: لا طاعة لمخلوق فی معصیة الخالق، چې کوم ځای کې د الله حکم د نبی حکم ماچی جده د مور پر خبره نه مني، د الله د نبی حکم نه چي، دا ظلم نه. دا د الله جل جلاله د عذاب سره نه دی. زبا یو واقعیا تاسو مخته چې هغه ابو طلحه محمد یونس په خپل کتاب کې را نقل کړی دی چې ډېر عبرت قصص المتزوجین والمتزوجات صفحه نمبر 354 هغه را نقل کړی دی. هغه فرمایي چې دغه عبرتناک سړی هغه سړی دا کیسه ماته وکړه چې هغه دا واقعیا په خپل سترګو باندې لیدلی وای. هغه ماته وویل چې زموږ په علاقه کې یو سړی هغه به خپل کور والا ته همیشه د طلاق دمکی ورکولې بلا آخر. هغه سړی صرف د دغه وجه سو کور والا ته طلاق ورکړي چې هغه تور او بدصورته ونه شایسته نه ونه، او د دغه شخص د هغه څلور شپږ زامن هم سي، لیکن هغه یو نیک دیندار ښځه یو سړی هغه چې د خپل پلار نن سبا وختو کې یا داسې نور ځایونه کې د نظر حفاظت نه کوي، فلمونو او ډرامې او دا او هغه شان ګوري، بیا په د خپل غریب باندې د هغه باز نه کښېني. نو هغه دا واقعیا هغه په خپل سترګو لیدلې وله. و یو ورځ راغی په خشم کې و خپل کور والا ته وویل په خشم کې چې زما مور او زما خور ستا په انتخاب کې سخته غلطي کړې ده،
زه په هیڅ صورت کې ستا سره خپل ژوند او زندګي نه تېرولم، زه د یو ښایسته ښځې سره واده کوم. وایي هغه زنانې ورته وویله چې زه چې ستا خوښه نه ولم او ستا مور خور زما په انتخاب کې غلطي کړې وله، نو دا درې بچیان له کومه ځایه سره راغلو؟ تا به په اول کې ماته طلاق راکړی وای چې بل ځای زما واده په اساني سره سوی ولی، او دغه کوچنیان به زه اوس چیرې بیا؟ او هغه هم دا ورته ویلي چې دا به هم ته درسره بیا. او دغه کور والا و د خپل خاوند ته ډېر په افسوس سره وویله چې د الله څخه وبېرېږه، د دې خپلې ارادې څخه لرې څه شاته څه د خپلې زندګۍ سکون مخن ته ختموه. دا د دنیا فایدې عرضي فایدې دي. الله جل جلاله د داسې ظالمانو دپاره اور تیار کړی دي چې د هغه کم سکروټې دي هغه به انسانان او ډبرې دي، چې په کم شي به بلیږي، په کم شي به هغه اور بلیږي. پر خپل ځان باندې او پر ما باندې ظلم مه کوه. زه ستا کور والا، زه ستا د ژوند شریکه یم، زه ستا د زندګۍ شریکه یم. دغه واده ماته طلاق مه راکوه، دا رشته مه ماتوه، هسې نه چې الله تا مات کړي. مګر هغه خاوند ورته ویله چې زه پر خپله فیصله باندې مجبوره یم، زه ستا سره نور ژوند تېرول نه غواړم. په یو پلا باندې 3 طلاقونه هغه ته ورکړه. هغه زنانې هغه خپل بچی د ځان سره واخیستله، د کور د خپل خاوند د کور سره ووتله، او لاسونه یې پر وایي، په پرېدلو لاسونه باندې هغه بچی نه ونیوله، او د اسمان طرف ته نظر پورته کړي، د الله جل جلاله په دربار کې وویله چې ای الله، تو خو زما او د دغه معصومه کوچنیانو پالونکی یې، او د دغه د شیدو د خوړونکي ماشومانو پالونکی یې، ته د تور او د سپین پالونکی یې. ای هغه ذات چې هر څه ستا په قبضه کې دي، ای هغه ذات، زه خپله شکوه د چا څه وکړم؟ زه د خپله بېبسي اظهار د چا څه وکړم؟ او د خپل خاوند و طرف ته اشاره وکړه، وویله چې ای الله، ستا ثبات کې دغه خاوند زما سهاره وله، ما به خپل غمونه وده ته ویله، دا زما د امیدونو آخري زنځیر و چې مات شو، او دغه کوچنیان د خپل پلار څخه کډ شوله، دغه یتیمان او مسکینان ورنګ شوله. زه و د چا پر دروازه باندې ولاړ سم؟ زه خپل شکایت و چا ته وکړم؟ زه د محبت هغه ګیلې و چا ته وکړم؟ ستا د دروازې څخه علاوه کومه دروازه ده چې زه د هغه ځای اراده وکړم؟ په لار باندې ژړل او روانو، د بېکسۍ او د په عالم کې هغه دغه ویله چې ای ربه، تا ته در معلومه ده چې زما پلار مخکې مړه سوی دی، او زما مور سپین سرې ده، پر بستره باندې پرته ده، او هغه په نن او په سبا کې ده. ای زما کریم ربه، پر دغه مځکه باندې زما څوک سهرار نشته چې زه هغه له ولاړ سم. زه د خپلې اهل خانې څخه کټ شولم، زما خاوند زما څخه کټ شو، زه پریشان او تنها شولم. ای د مځکې د اسمان ربه، تو خود د نیکو او د بد بندگانو دعاوی قبلوي، ته د مظلوم او د بېکسو فریاد اورې، ته د پریشان حال خلکو مدد کوونکې، د هغو پریشانی ختم کولو والا. زه یو عاجز او کمزوره بنده د خپل خاوند د ظلم شکایت ستا څخه کوم، چې هغه زه نن د خپل وحشت او د بیاري او د مددګارۍ شکوه ستا څخه کوم. ای زما ربه، ته د مظلوم بندګۍ دعا قبوله کړه. وای هغه سړی چې دې ته طلاق ورکړي، د یو ښایسته پیغلې سره، ښایسته نجلۍ سره واده وکړي، ډېر په عشره کې د هغه سره څو ورځې زندګي تېروله، لیکن د هغه د واده 6 میاشتې نه وې تېره سوي چې د الله د عذاب څپه پر هغه باندې را نازله سوله، او دی یې ونیوی، ټوله بدن یې ورفالجه کړي، لاسونه یې کار پرېښوي، پښې یې کار پرېښوي، د ولاړېدو، د کښېنستو، د ګرځېدو او د خبرو سم معذوره سو، بلکل د حرکت قابله نه ولو. وای هغه سړی 10 کاله په داسې حالت کې تېر کړه، او پر چارپایي باندې به هغه پروت، داسې حال یې سو لکه د یو وچ لرګي داسې حال، د بدن نه ټوله غوښه ولاړه، د هډوکو ډانچه پاتې شوله. وای هغه ښایسته نجلۍ چې ده غوښتې وله، ډېر په چاحت سره غوښتې وله، هغه یې څو وخت ورسره تېر کړي، هغه هم پرېښود چې ولاړه، چې دغه مفلوجه سړي سره زه خپله زندګي نه تېروم، نه زه د زندګي د ده سره تېرولی سم.
ځکه د دغه ژوند څخه مرګ بهتره دی هغه هم زندان یوازې تشرګي په دغه کټ کټ وای د دغه واقع عین شاهدینو دا ویله چې کله هغه مظلوم نه د کور سوتله مرتدا یقین شو چې دا سړی به هلاک حواس وته چې دا ظالم دنیا او آخرت او په آخرت الله خبر دي چې الله به نو محترمینو د دنیا په خاطر د دنیا د عيش او عشرت په خاطر د خپل کور والا سره ظلم مکوئ ظلم مکوئ او هغه خواشانو هغه اندرندو هغه لونو خدا ټول تمام چې د زنان سره ظلم مکوئ د مظلوم حواس کم دي عرش طرف رہی نو داسې مکوئ چې په دنیا کې حماله کوون کې ما خپل یو دانه درې چې پر کټ باندې به د خپل کور والا سره ظلم کاوي نه حق ظلم نو سره کاوي پر کټ په تړل او دغه به غورځي راغورځي اخر هغه ول راوستله او د ورته ویل چې دا و بخښنه هغه ما بخښلې دي زنه وایي چې په دا تکلیف کې وي نو په دنیا کې به هلاکون کې عذاب کې به مبتلا الله دې موږ د ظلم سره وساتي الله دې موږ د محبت او د مینې ژوند د چرولو توفیق راکړي نور برخه به هم ان شاء الله